سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. افغاني پیغلې ګلالۍ کریمي ووایي چې له ماشومتوبه یې تل دا هیله لرله چې په افغانستان کې یو ازاد او خپلواک ژوند ولري، خپله دنده په ازاد ډول ترسره کړي او د خپلې خوښې لباس واغوندي. د دغه رنډۍ مکمل ویډیو حتما درته شیر کوم، ویډیو را سره تر پای پورې وګورئ. هغې زیاته کړې چې فکرونه یې د ډیرو خلکو څخه جلا وو او تل یې غوښتل چې خپل شخصیت او انتخابونه په خپله وټاکي. د نوموړې په وینا کله به یې چې خپل پلار ته ویل چې غواړي پتلون واغوندي، پلار به یې ورته ویل چې د افغانستان دودیزه ټولنه به دې کار ته پرېنږدي او ښایي له ستونزو سره مخ شي. دغه رنډۍ وایي چې د ټولنې فشارونو او محدودیتونو سره یې تل هڅه کړې چې د خپلې خوښې او فکر مطابق ژوند وکړي او د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره خپل غږ پورته کړي. همدارنګه ګلالۍ کریمي اوس تازه بیا ویلي چې دا اوس چې په کوم انداز ګرځي، هغې هیله درلوده چې همداسې به لوڅ سر او پتلون کې د کندهار په ښار کې وګرځي، خو په وینا یې چې هلته داسې ممکن نه و.